ستاسو څخه هغه شخص جوړیږي چې تاسو اړوند فکر کوئ. نو کوشش وکړئ چې خپل د ځان اړوند منطقي، هوښیارانه او عمیق فکرونه وکړئ. داسې فکرونه وکړئ چې تاسو قدرتمن کس یاست. تاسو د قدرت لوري ته روان یاست، او د دې لپاره چې د قدرت لوري ته روان سئ، کار هم وکړئ او زحمت هم د هغه کس لپاره وکړئ چې تاسو یې په فکر کې لرئ. که تاسو د ځان اړوند کوچني فکرونه کوئ، نو ستاسو څخه کوچنی شخص جوړیږي، او که لوی فکرونه کوئ، نو لوی شخص درڅخه جوړیږي. د دې لپاره یو مثال دا دی، که تاسو انټرنیټ ته وګورئ، څو کاله تر مخه موږ فکر کوئ چې د انټرنیټ په نامه به داسې یو شی دنیا ته راځي. موږ اوس په انټرنیټ په توسط کولی سو پیسې وګټو. انټرنیټ یو ډول نړیوال دماغ دی، یو نړیوال ذهن دی، یو ډول عمل دی چې موږ اجرا کوو او ډېر پرمختللی دی. نو تاسو کوشش وکړئ خپل ژوند هم د انټرنیټ په رقم جوړ کړئ، چې تاسو لکه هر څه ته امکان لري چې تاسو ورسیږئ. دا ذهن ځان ته ورکړئ چې هر څه ممکن دي چې زه یې وکړم. نو لکه انټرنیټ یو نړیوال دماغ دی، تاسو خپل د ځان څخه هم داسې یو شخص جوړ کړئ چې هغه هر څه کول ورته ممکن وي. ناممکن څه په دا دنیا کې نشته.